د ماشوم د پیدایش متعلق سوال کړی دی. د ماشوم په 9 ورځ باندې عقیقه پکار ده چې کله هلک پیدا شي نو د هغې د طرف نه 2 چیلي یا 2 ګډان حلالول پکار دي. دا یو شکریه د نعمت چې الله رب العالمین موږ له اولاد راکړه. او که جینۍ وي نو هغې د طرف نه 1 ګډ یا 1 چیلی حلالول پکار دي. دا یو شکریه یې الله رب العالمین چې الله موږ له یو صحتمند ماشوم راکړه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې عمر نه دی ښودلی د دې څاروي، لکه څنګه چې په قربانۍ کې شرطونه یې کن چېرې که چیلی ته حلالۍ نو په غاښو به دوی، غوا چې نو په غاښو به دوی. هغه شرط د دې حقیقي په څاروي کې نشته دی. دې کې دا شرط نه دی، ځکه سختي په دې کې نه ده کړې، خو بس چې د صحتمند څاروي 2 دانې نو بس په هغې باندې ته دا کولی شي. بعضې ملګري پکې دا تپوس کوي چې یاره که یو سړی وایي چې ډېر میلمانه راغواړم په حقیقه کې غویی حلالوم سخی حلالوم، نو دا نه دي ثابت، ځکه دین به ما ته د ځان نه جوړ. یو زما ستا جذبات دي، خپل خیالم دی، او یو د الله دین دی. نو د الله دین دغه دی او پاتې شو زما ستا رسم رواج، نو هغه جدا خبره. که ته چېرته وایې چې میلمانه مې زیات دي، ورسره چاولې پخې کا، بل شی ورسره دغه که لږه ترکاري ورسره نوره پخه کا، یا پکې اوبه لږې ډېرې کا. خو اکثر د دې دغه نه چې کوم دی د دې شریعت چې کوم هغه احکام دي په هماغه طریقه کول پکاري څنګه چې په حدیثو کې راغلي.